السلام علیکم دوستانو، ستړي مشئ. امید لرم چې ښه به یې. په متحده عربي اماراتو کې پاکستان سفارت خپل رسمي فیسبوک پاڼې څخه 13 ورځې یوه خبرتیا خپاره کړه. دا خبرتیا کې راغلی چې اوس په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان سفارت د 2021م کال د اولې میاشتې 19 تاریخ څخه به مینول ویزې ورکول بند کړي. مینول ویزې هغه ویزې یادوم کوم چې پاسپورټ باندې لګیږي. د وګورئ تاسو د سکرین باندې درته ښکاري. دوی وایي چې هغه بهرني وګړي بغیر د انډین نیشنلټي څخه چې غواړي پاکستان ویزه واخلي، نو دوی به د دې ویزې لپاره آنلاین اپلای کوي، کوم چې دغه ویزې ته ای ویزې ویل کیږي. دوستانو، د پاکستان آنلاین ویزه خو ډېر وخت کېږي چې شروع شوې ده، خاص کر مونږ افغانانو لپاره. خو دلته په اماراتو کې پاکستان سفارت په رسمي ډول دا اعلان وکړو چې دوی د اولې میاشتې 19 تاریخ څخه به مینول ویزې ورکول بند کړي. که کوم څوک غواړي چې پاکستان ویزه واخلي، نو دوی کولی شي چې آنلاین اپلای ورته وکړي. دوستانو، کوم څوک چې متحده عربي اماراتو کې اوسېږئ او غواړئ چې پاکستان ته لاړ شئ، نو تاسو کولی شئ چې پاکستاني ویزې لپاره آنلاین اپلای وکړئ. که یې طریقه تاسو نه زده، نو دغه باره کې ما 2 ویډیوګانې جوړې کړي دي. کومه چې یوه ویډیو د اکاونټ جوړولو په باره کې ده او بله ویډیو د لپاره اپلای کولو په باره کې ده. نو دې باره کې ما تفصیل سره ویډیوګانې جوړې کړي دي. کوم کس چې غواړي په خپله د ویزې لپاره اپلای وکړي، نو لاړ شي زما یوټیوب چینل ته، دلته دغه ویډیوګانې پیدا کړي. نو انشاءالله کله چې د ویډیوګانې وګوري، دی به په دې وتوانېږي چې پاکستان ویزې لپاره اپلای وکړي. که بیا هم تاسو کې کوم څوک نشوي کولی چې پاکستاني ویزې لپاره اپلای وکړي، نو بیا تاسو کولی شئ چې موږ سره په همدغه واتساپ شمېر تماس ونیسئ، تر څو موږ تاسو ته د ویزې لپاره اپلای وکړو او پاکستان ویزه درته راواخلو. دلته د پاکستان سفارت خبرتیا کې یو خبره بل هم ذکر شوې ده. دوی ویلي چې سفارت دا حق لري چې کوم څوک انټرویو لپاره راوغوښتی چې د دوی څخه انټرویو واخلي. دوستانو، انټرویو په هغه وخت کې لازمي کېږي کله چې ته اپلای ورته وکړي او ته انټرویو لپاره وبلل شي، نو په هغه وخت کې به د پاکستان سفارت ته ورځې. که چیرې ونه غوښتی شوې، نو هیڅ ضرورت هم نشته. نور په ازادانه ډول متحده عربي اماراتو هر ایرپورټ څخه پاکستان هر ایرپورټ ته سفر کولی شئ. الله دې وکړي زما معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد افشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به هم پوه خبره ومه. که چیرې احمد افشل یوټیوب چینل ته نه وئ، نو دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ، او که چیرې فیسبوک پاڼې ته نه وئ، نو دا ضرور در سره فالو کړئ. نور هم په الله سپارم. تله په امان.